السلام علیکم ګران ملګرو زمونږ سلامونه بیا هم ومنئ. خلیلزاد په افغانستان کې تر ټولو ګټور سفر پای ته رسو. د افغان روغ جوړې لپاره د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وایي چې له هغه راهیسې چې د افغان سولې لپاره ځانګړي استازی ټاکل شوی دی د غزل سفر یې تر ټولو ګټور دی. نوموړي په ټویټر لیکلي له هغه وخته راهیسې چې د افغان سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه مې کار پیل کړی تر ټولو ګټور سفر په افغانستان کې پای ته رسوم. متحده ایالاتونو او افغانستان پر راتلونکو ګامونو موافقه کړې. مذاکراتي پلایو تخنیکي ملاتړي ډله د وروستي کېدو په حال کې ده. خلیلزاد اسلام آباد ته تللی او هلته یې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي سره کتلي او پر افغان سولې خبرې کړې دي. ګران ملګرو که تاسو دغه زموږ معلومات خوښ شوي وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک وکړئ. خوشحاله اوسئ.